ښه راغلاست او د یوې نوې ویډیو لپاره. دغه ویډیو د ترمېکس په باره کې څنګه کولی شئ چې موږ تاسو خپله په فیسبوک ایډیګانې د نورو هیوادونو په استخراج کې یعنې او بنګلادیش او د انډیا او داسې د نورو هیوادونو. نو راځو ویډیو شروع د هر څه نه مخکې به تاسو د ترمېکس په نوم اپلیکیشن دی دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه، او بل چې دی دغه نوټ پیډ دی یو نوټ پیډ په یو پروګرام دی دا به هم ډاونلوډ کړئ. دی زه نشان درته په کومه تاسو به هم دا درسره حتما درسره راواخلئ د پلی سټور څخه. په دا کې چک لیکنې به لوستل کېږي، لیکنه کې لیکلی کېږي. نو ملګرو تاسو به دغه کمانډ چې د دغه زما د همدې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې به تاسو لینک پریت وي د بلاګر څخه تاسو څه کوئ ترلاسه کولی شئ. نو هر څه نه مخکې تاسو چې ترمېکس کاروئ ترمېکس سره اړین تر ټولو مهم چې دي کمانډز دي. نو کمانډ تاسو باید د ځان سره ولرئ او تر څو په ترمېکس کې طریقه سره هغه سره به چک کړئ تاسو یې واچوئ. او بله ملګرو دغه خبره اړینه ده چې زه یې درته وکړم د منفي وای د اخري کې اپګریډ نه د خیر کې چې وینئ دغه چې تاسو ته په هغه کمانډ سم هر کله چوله که وای ان یې درکوله نو تاسو به انتخاب چې وای وي ان به نه انتخابوئ. زه وای نن سره سلیکټ کوم کاپي کوم نو راځم خپل پلیس په هغه ته سمه ترمېکس کې خالي پیسټ کوم ګوته به زر وکئ بیا به پاست ووایئ نو اوکې کیږي انټر به ووایئ. دغه انټر هم چې ووهلو نو نه وروسته اوس به دویم کمانډ راواخلو. دویم کمانډ به تاسو چې کوئ کاپي کړئ دا هم چې د همدې نوټ پیډ نه کاپي کړه بیا به چې کوئ لاړ به شئ همدې ترمېکس ته لوړ شئ. ترمېکس چې هر کله په خیر کې خپل ډن ته خو ګوره هېڅ زه ګورم چې مو ته وای ان یې درکړی دی که نه درکړی. که چېرې که وای یې درکړی وي نو ولته به وای انتخابوئ. که وای ان یې نه وي درکړی نو تاسو ترمېکس په کامیابۍ سره روان دی. نو اوس صبر ورته کوو تر څو بیخ ته ورسېږي دا تر اوسه پوره بیخ ته اوس ورسېدو نو دا بیا کاپي پاسټ همدلته د کیز بیخ کې دا کې به ته وای ان درکوي. که وای ان یې درکړی وي نو تاسو به وای انتخابوئ ان به نه انتخابوئ. نو هیله لرم ملګرو زما یوټیوب چینل هم درسره سبسکریب کړئ او ترڅنګ بیل نشان هم ووایئ او تر څو د هر څه نه مخکې زما ویډیوګانې تر تاسو در ورسېږي. همدارنګه فیسبوک ایډي کې هم راسره فالو کولی شئ او تعقیبولی شئ او میسیج راته کوئ او کومه پوښتنه لرئ راسره شریکولی شئ. نو کمانډ په ترتیب سره چوو دریامه هم وچوله کاپي پیسټ مو کړه نو څلورم ته هم څمه نو څلورم چې دی انسټال ګیټ کوم یې نو اوس غواړم چې زه یې وکړم ته څرګه انټر پیک تر بالکل رسېدلی دی. اوس به دلته بل کمانډ هم انټر کړم بیا به کیږي انټر بټن ووایئ. نو اوس پنځمه هم کومه پنځمه هم ته اگر کومه تعقیبومه چې اوس پنځم کې څه کېږي پنځمه هم کاپي کوه چوم یې پنځم هم کاپي کوم پاست کوم یې. اوس شپږم دی شپږم نوبت دی په ترتیب سره به هر یو کمانډ چې کوئ تاسو په چوئ. خو ګوره ورونو ته هم فکر وي هر کمانډ ولته به چې ساعت نه ورسېد ولته بله بل کمانډ مه ورچوئ دلته که څه چې اخري انټر ته رسېدلی وي که نه نو دلته بل کمانډ پیسټ کومه نو اوس دلته د اخري ایز د وام تر څمه وام به هم انتخاب کاپي کومه وام هم کاپي که وام چې راواخیسته او دا مو هم پاست که دلته انټر بټن به ووایم. نو دلته راځو چې ته اوس دا اتم ده په اتم کې چې کې دا چې کاپیست ولته تاسو چې انټر یې کوئ نو تاسو به لږ شی صبر ورته وکړئ. نو اوس دغه کومه دا انټر کومه پیسټ کوم یې دا هم چې پیسټ کوه اوس په صبر ورته وکړئ یو څو داسې 15-20 سکنډه به یا 10 سکنډه به صبر ورته کوئ. 10 سکنډه صبر ورته وکړئ تر څو تاسو ته چک کړي بله صفحه خلاصه شي. زه صبر ورته کومه 10 یا 15 داسې د ثانیې به تاسو څه کوئ سکنډه به تاسو صبر دلته یو بل اپشن راوښتم بله صفحه راخلاصه دلته چې دی تاسو نه غوښتي د یوزر نیم ټول یوزر نیم تاسو به چې وکړئ دغه کې به چې هغه همغې کمانډ سره ولته یوزر نیم او پاسورډ مې لیکلی د بیخ کې دلته یوزر نیم غواړي نو دغه یوزر نیم به چې کوئ تاسو راواخلئ. یوزر نیم تاسو به لوډ شئ همغې کمانډ څخه به لوډ شئ. زه همغې کمانډ څخه چې کوم یوزر نیم یې چې تر کاپي کومه او بیا یې دلته چې کوم اچوم یې دغه د یوزر نیم به ورته راخلئ دا به کاپي کوئ دا هم چې کله کاپي کو
بیا به څه شي ترتیب سره لوډ بشئ. دلته به چک کړئ یوزر نیم به پیسټ کړئ. پیسټ هم کړئ انټر بټن به ووایي دلته پاسورډ نه غواړي. نو اوس به بیا پاسورډ ورکړئ. نو تاسو کمانډ شئ په کامیابۍ سره ترتیب سره بیخته ورسېدو. دغه به چک کړئ کافي کړئ. دا به چک کړئ انټر کړئ. دا به دلته پیسټ کړئ. دا به پیسټ کړئ انټر بټن ووایي. نو اوس به چک کړئ صبر ورته وکړئ. نو اوس به لږ شاید صبر ورته وکړئ تر څو نور اپشن هم راشي. داسې تر 1 منټ یا 15 سکنډه یا 15 سکنډه دا په انټرنیټ پورې تړاو لري. انټرنیټ چې څومره کوي دومره زر راتو سته بله یوه صفحه راخلاصوي. دغه نه بله یوه صفحه مو تر خلاصه شوه. دا کې د خدای ډېرې اپشنې دي، اول دویم دریم څلورم، خو ستاسو انتخابي شی اول وي. دغه نه دا مو نشان درته ور وکړم تر 4-5 پورې اپشنې دي. په دا اپشنې کې به تاسو انتخاب کوئ وي اول وي انتخابي. تاسو چې ایډئ نه چک استخراج کوئ نو اولی به زه یو لیکمه انټر بټن وایم. نو دلته چې دی مته ډېر اپشن یو سلاویانه تر شروع شوی دی تر 103 د کڅ پر شروع شوی دی دمره چې دی دغه دی. په دغه کې چې تاسو کوم یو عدد انتخابوي او خوان درکوي په ذهن کې چې بس دغه عدد کافي دی. نو هر یو عدد چې تاسو کوي زه مثال په توګه یو سلاویا لیکمه، تاسو کوي 102 کوي 15 زه یو سلاویا لیکم دلته انټر کوم. دم چې انټر کا نو تاسو به اوس لره صبر وته کو. اوس تاسو ته د ایډئ ګانې استخراج روانېږي د پاکستان او د انډیا او داسې د نور بنگلاديش همدې هیوادونو چې ایډئ ګانې چې استخراج پیل کیږي. نو دلته دغه ته به صبر کوي. دلته انټرنیټ هم سپیډ کوي. څومره چې انټرنیټ کوي دمره د ایډئ ګانې استخراج ډیر کیږي. یو ایډئ خو راغله خو دا ایډئ چې دا بلاک شوی یعنې چک اوټ ترڅی دا تاسو ته وایي چې چک اوټ کوي. نو دا ریکوري ته لوړ شوی دی یعنې خروپه وي. دغه سره په چک اوټ سره په داسې چې وایي بل 2-3 ایډئ اوس په پاته ولګي چې کوم یو ایډئ کړی زه به ستو یو خو راغله 2-3 خو لره راغلم. دا کله چې دی دا ریکوري ته لوړ شوی دا تر اوسه هغې نه دی. زه یو ایډئ ته دا څنګه دا وطن خورپه د 3 سال عدد چې خورپه دی دا پاسورډ ده او د بلې نمبر چې دغه ایمیل ادرس ده. نو زه تاسو ته په عملی ډول تخیل چې خپل فیسبوک ته هم کویر شم او تاسو ته به واخیم چې دا هم دا ایډئ هم دا فیسبوک ایډئ دی. تاسو په همدې طریقې سره چک کړئ تاسو استخراج کوئ. اوس په لوړ شئ صبر ورته کوئ. همدې ټپه به دوره صبر ورته وکړئ. زه لږ ویډیو سټاپ کوم. اوس دا نه دا ټوله ویډیوګانې دا ټولې چې دي دا استخراج کیږي. خو په دا کې چک اوټ چې دی یو سکسسفولي دی. د سکسسفولي چې کوم سره لیکلي دغه چې دی دغه جوړ شوی ایډئ ګانې دي دغه ته لګن کېدای شي ورنه تای شي. نو دغه څنګه چې دغه شل دی دغه دی پاسورډ ده او د بل چې دی مته دوه ایډئ ګانې چې دی په دغه کې چې دی دوه ایډئ ګانې چې دی استخراج شوی دی هیروغ دی. ملګرو باید یو یاد ولرئ چې دغه ایډئ ګانې په تاسو چې استخراج کې یا 15 یا 6 یا 4 داسې روغ ایډئ ګانې ټول رغې نه وي. نو دلته ایسته مثال په ډول زه د یو ایډئ د تخیل چې دغه ایډئ چې دو سکسسفول دی نو رغه ده. نو زه زما په همغه فیسبوک کې زه ګورم چې دا ایډئ ته زه تلای شم کنه دا نه همدې لیټ فیسبوک ته درالم همدې لیټ فیسبوک کې زه چې کومه کاپی کوم یا هغه ایډئ چې مو استخراج کړی دو پاست وایم دا کین سکسسفول یعنی خپل سره لیکل شي د سکسسفول چې دا چې دی استخراج شوی. نو چې کوم دا سکسسفول دا نړنګو مدامن کو دا پال کې پاسورډ څه دی 4 یا دا مې کاپی کوم دا مې چې کاپی کوم اوس په دغه ډیلیټ کوم. اوس د پاسورډ د کې به کې چک کوم زه پاس کوم دا نه پاسورډ دی لوګن باندې کلیک کوم. اوس ګورو چې څنګه مو ایډئ دا راشي د کنده اوس به دغه هم دا مې ایډئ دو دا نه چې خپل لای شي د بنگلاديش هیواد د ایډئ دو. نو دا نه خپل ځای هم دی ایډئ ته زه چک کوم لوګن کېږم باندې داخل شوم سکیپ وایم دغه د بنگلاديش هیواد چې دو ایډئ دو. نو مو چک د ترمېکس لارې استخراج کړه. نو لرم ملګرو یو وختونه تکزه لرم چې دا هم د یوټیوب سبسکریب دی او تاسو د بل نور ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو زما د ویډیوګانو څخه د هر څه نه مخکې تاسو خبر شئ او د نورو ویډیوګانو لپاره هم زما چینل سره نورو سره هم نشر کړئ.
نو بل آیډي ته زه د بل آیډي هم ګورم چې دا د بل آیډي کار کوي نه کوي. نو راځو ترتیب سره دلته دا هم پیسټ کوم، دا کاپي کوم، دلته دا ډیلیټ کوم، دا هم چې ډیلیټ کا اوس پر شو دغه چې کوم دا نکلن کوم دا متصل کی. او بل ملګرو دغه مې واتس اپ نمبر دی او تاسو کولای شئ چې په همدې واتس اپ هم سره رابطه نیولای شئ او شریک کولای شئ او څه پوښتنه لرئ یا څه لرئ زما سره هم شریکولای شئ. نو دغه د ترمېکس لارې دغه د زیاتو ایډیانو چې دی استخراج دی. نو په دغه استخراج کې چې ده دا ټولې ایډیانې خو ټوله ډېره چې دي خرابې دي او یوازې پکې دوې رغې وي. نو د نورو ترمېکس ویډیوګانو لپاره زما چینل د نورو سره هم شریک کړئ او د پاتې ویډیوګانو که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک کمنټ هم راته وکړئ ملګرو.